څخه راغلاست وایم. ښاغلی جهاني، تاسې د 2 کلونو راهیسې د پښتو په ځینو چارو کې بوخت یې چې کامن وایس موز اړوند هڅې مو پیل کړي دي. که لیدونکو ته ووایي چې دا څه دي او ولې د معاصرې ټکنالوژۍ په دې پیر کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟ سلامونه او احترامات تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته، ښاغلي میلمانه ته او تخنیکي همکارانو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له تیرو 2 کلونو زه په ځینو متفاوتو کارونو باندې لګیا وم. یو له هغو څخه د جرمني هامبولټ پوهنتون کې د پښتو یو کورس موجود دی او د هغه لپاره کوم تدریسي کتابونه چې وو د هغو بیا کتنې ته ضرورت و. زه د یو بومي وګړي په حیث باندې چې پښتو زما مورنۍ ژبه ده او یو اندازه په ژبپوهنه باندې پوهیږم او کولی شم چې کتابونه وګورم او کتابونو چې کومې نیمګړتیاوې لرلې، غږونه موږ اړتیا ورته لرله چې ورته راټول کړو. په دې کې لګیا وم. نو له نیکه مرغه همغه کتابونه چمتو شوي دي او اوس همدا ګړی هم په هامبولټ پوهنتون د ایشین سټډیز انسټیټیوټ کې د پښتو 4 کورسونه په مختلفو وختونو کې د په هغه کې تدریسیږي. پروفیسر تدریسونکی لوت ژاهاک دی چې یو ډېر بېجوړې د پښتو ژبپوه دی، نه تنها پښتو بلکې نورې ژبې یو په یو استثنایي شکل باندې زده دي ځکه ژبپوه دی. او د دې ترڅنګ زه د اتریش د علومو اکاډمۍ د یوې بلې پروژه کې هم رضاکار په حیث باندې او هم د کارمند په حیث باندې کار کړی او هغه پروژه تر اوسه پورې تکمیل شوې نه ده. هغه د پښتو یوه ازاده ډکشنري ده. ازاده ډکشنري په دې معنا باندې دا ډکشنري کېدلی جهاني شي. صاحب، مننه کوم. زموږ د دې برخې اصلي پوښتنه هم همدا ده چې څنګه دلته په بهر کې موږ او تاسې هڅې کولی شو چې پښتو ژبه نوره هم بډایه شي. ستاسې د هڅو په اړه ما لږ معلومات هم وکړل. تاسو یوه 15 کسیزه ډله لرئ چې مېرمنې هم پکې شاملې دي. ولې تاسو دغه کار مهم ښکاري او دومره مو ورته توجه کړې ده چې 2 کلونه کېږي تاسې دا یوه بیخي د پروژې په څیر کار مو پیل کړی دی او ورته یو کار وایي او جدي یاستئ په دې برخه کې؟ شاید یو بنیادي علت یې دا شی وي چې زه په افغانستان کې د دې ترڅنګ چې د پوهنتون استاد وم، په ځینو نورو ټولنیزو او علمي فعالیتونو کې داخل وم. ما په افتخاري توګه باندې مختلفو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه د رسمي تدریس ترڅنګ. او کله چې له هېواد نه مسافر شوم نو کوم هغه هیله او ارمان او کومه انګیزه چې ما له ډېر پخوا لرله چې خپلو خلکو ته کار وکړم، خپلې ژبې ته، خپل هېواد ته، نو هغه په یو شکل باندې نیمګړې پاتې شوه. زما په نظر همدغه انګیزه به وه چې زه یې تل هڅولی یم چې د خپلې ژبې او د خپلو خلکو لپاره کار وکړم. همدا وجه وه موږ دغه ډېر یو پراخ کمپاین د پښتو ژبې د غږ او متن د ډیټا د غني کولو لپاره پیل کړ او په ډېره بېسارې کچه باندې موږ تقریبا 9 میلیون غږونه راټول کړل او دا کمپاین هم لا ادامه لري چې بې له شکه دا به د پښتو ژبې په راتلونکي باندې ډېر ژور تاثیر ولري. د دې اړیکه له ای آی سره همدا هلته ځینې متنونه که چېرته پښتو ته ورکړل شي چې وژباړل شي، کله ناکله ګوري چې په سمه توګه ژباړه نه کوي. ستاسې دغه هڅې به له ای آی سره په ای آی کې د پښتو ژباړې سره یا د پښتو سمې لیکنې سره هم مرسته وکړي؟ په بنیادي توګه باندې زموږ هڅه د پښتو د غږ او متن او له سیستم سره نښلول دی. دا په دې معنا باندې چې که چېرته له دې نه وروسته موږ ماشین ته غږیږو، ای آی ته غږیږو، مثلا سرچ انجن ته په پښتو ژبه باندې غږیږو، هغه به زموږ په غږ باندې پوهیږي. او که چېرته هلته متن ولرو او متن لوستلو ته اړتیا ولري، ای آی به په ښه شکل باندې لولي. که چېرته موږ او تاسو په دې شکل باندې آنلاین میټینګونه ولرو، میټینګ په انګلیسي ژبه وي، فرانسوي ژبه وي، هغه به په پښتو باندې اتومات سبسکرپشن لیکلی شي. زما یعنې د متن په شکل باندې زیرنویس به لیکلی شي. او د دې ترڅنګ
که چېرته په راتلونکي کې لکه میټا کمپنۍ سي اوس په دې باندې اخته ده په څینه کې جوړې کړې سي دوه کسان په مختلفو ژبو باندې غږیږي یو بل ته غږ ترجمه کیږي دا ډول وړتیاوې به په پښتو ژبه کې هم پیدا شي لکه څنګه چې مثلا موږ د پرمختللو ژبو ترمنځ د اتومات ترجمې سیستمونه لرو خصوصا د غږ په برخه کې په همدې شکل باندې به پښتو په راتلونکي کې دومره ساده او راحته وي او دا غږ به مصنوعي او د ماشین غوندې نه وي هغه نیمګړتیاوې چې نن ورځ یې لري هغه به ونه لري مشخصا موږ د متن او د ژباړې په برخه کې په دې پروژه باندې تمرکز نه لرو ولې په یو نه یو شکل باندې دا تقریبا د پښتو ژبې په ادغام ته په هر سیستم کې زمینه برابروي ولې د هغه لپاره ما له ملګرو سره خبرې کړې دي کېدای شي د کمپاین په جریان کې موږ یو اندازه سټانډرډ متنونه هم راټول کړو له دقیقې انګلیسي ژباړې سره چې هغه موږ آزادو بانکونو ته واچو د ژبو بانکونو ته او دا بیا هر څوک کولی شي د دې په واسطه باندې موډلونه ټرین کړي او د دغو موډلونو ټرین به بې له شکه چې د دې لامل سي په راتلونکي کې کومې ستونزې چې نن ورځ موږ په پښتو کې لرو په کومو برخو کې پښتو ژبه نن د فرانسوي او د جرمني او د اسپانوي غوندې کار نه کوي دا نیمګړتیاوې به تر یو حده پورې رافع شي. مننه کوم. په پښتو کې ځینې داسې توري دي چې مثلا یو ځای کارونه سمه وي خو په بل ځای کې بیا د هغې کارېدل ناسم وي او مثلا تر ډېره په نورو نړیوالو ژبو کې دغه ستونزې حل وي. نوو تورو ته نوو کلمو ته هم کار کیږي که یوازې هماغه کلمې چې موږ بانکونه لرو او هماغې نه تاسو استفاده کوئ او په دې سیستم کې واردېږي؟ په دې سیستم کې د موږ تمرکز دا ده چې مروجه ژبه هغه ټولې لهجې که فردي لهجې دي که ټولنیزې طبقاتي لهجې دي او که محلي او سیمه ییزې لهجې دي دا ټولې پکې شاملې شي. زما منظور دا ده د ډاکټرانو ژبه هم باید پکې شامله شي د انجینرانو چې په کوم ژبه باندې غږیږي هغه هم باید پکې شامله شي د کلي خلک د کوڅو خلک څنګه غږیږي هغه هم پکې شامله شي ځینې خلک فارسي کلمې په کاروي په ژبه کې همدا هم شامله شي اردو کاروي. زموږ دغه پروژه ډیره پراخه ده زما یعنې کله چې موږ د 9 میلیون جملو خبره کوو د 9 میلیون خبره کوو او دا بالاخره موږ به 1 میلیون او 2 میلیونه ته رسو دا به دې معنا چې موږ تر اوسه پورې د ښوونځي ټول کتابونه سیستم ته داخل کړي دي موجوده ډکشنریانې مو داخلې کړي یعنې په ډېره پراخه کچه بنیادي کچه باندې کار دی. مننه کوم. جهاني صاحب اول چې حتما به ستاسو په یاد وي کله چې ویبپاڼې شروع شوې نو یو عجیب پیر و هغه وخت دور و ډېرو خلکو به هڅه کوله چې هغه لیکنې چې په ویبپاڼو کې خپرېږي ولولي او د ژبې په غنامندۍ کې ډېره مرسته وکړله. بیا د خواله رسنیو زمانه شوه اوس اي آی دی څنګه کولی شو چې دلته بهرمېشي ځوانان دې ته وهڅوو چې له نورو ژبو پرته یا سربیره په پښتو کې هم مثلا هغوی څېړنې وکړي لیکنې وکړي او د دغه معاصره ټکنالوژي په سمه توګه او په سالمه توګه استفاده کړي. مننه. لکه تاسو خپله اشاره ورته وکړه او موږ تاسو د نورو هیوادونو نورو ژبو او د مختلفو دورو له مطالعې نه پوهیږو د ټکنالوژي په تغییر سره حتی ضرورتونه هم تغییر کیږي د موږ لومړیتوبونه هم تغییر کیږي یعنی کېدلی شي 20 کاله او 30 کاله مخکې 50 کاله مخکې ژباړه او د کتاب ژباړل او کتاب ته کېناستل دا ډېر مهم او ضروري کار و باید یو چا کړی وه خو داسې پښتو کې چا څومره کړې کور یې ودانسې نه دي شوي. اوس د دې وخته چې که په ټکنالوژي کې موږ وتوانېږو په صحیح شکل باندې یو موډل وروزو یا د موډل په روزلو کې موږ خپله ونډه ولرو یو کتاب کېدلی شي اي آی بوټ په یوه ورځ کې وژباړي په یو ساعت کې وژباړي. لکه تاسې ورته اشاره وکړه مخکې خلکو په ویبپاڼو کې معلومات لوستل ولې اوس له چټ بوټونو نه پوښتنه کوي مثلا له چټ جي پي ټي نه پوښتنه کوي چې د دې مسلې په اړوند باندې وضاحت راکړه او څومره معلومات هم چې یو څوک غواړي هغه ورته ورکوي. اوس اړتیا نشته چې مثلا موږ په پښتو کې د مثلا یوه مقاله ولیکو یوه مقاله حتما په پښتو باندې وژباړل سي که تاسې له چټ جي پي ټي نه پوښتنه وکړئ هغه مقاله سي پرون ورځ د امریکا مثلا په هاروارډ پوهنتون په یو علمي ژورنال کې خپره سوې وي او لاسرسی ورته آزاد وي هغه چټ جي پي ټي تاسو ته کولی شي په پښتو باندې وژباړي او دا موږ چې اوس په کوم موډل باندې لګیا یو البته کوم ډاټا سیټ چې موږ غني کوو زموږ هڅه هم دا ده چې دا غږیزې بڼې ته واړوي. موږ اکثر افغانان
یعنې په افغانستان کې د سواد کچه تر 40 سلنې ټیټه ده، یعنې موږ 80 سلنه خلک تر اوسه هم په لیک او لوست نشي کولای، ولې خبرې خو کولای شي. نو د موږ دغه هڅه به بالاخره د دې سبب شي چې که چیرې تاسې یو موډل ته په پښتو باندې یوه پوښتنه وکړئ او هغې پوښتنې ځواب د اکسفورډ یا مثلا د هاروارډ پوهنتون په یو علمي ژورنال کې وي، پرون ورځ لیکل شوي او چاپ شوي مقاله وي، له هغه څخه به یې په انګلیسي راواخلي، تاسو ته به یې په پښتو باندې ووایي. فرانسه کې کومې څېړنې شوې وي، په جرمني کې کومې څېړنې شوې وي، دې ته به اړتیا نه وي چې بیا مثلا دغه چاپ شي، بیا دا په پښتو باندې واوړي، بیا په پښتو باندې موږ ویبپاڼه کې نشر کړو، بیا یو څوک بیرته موږ ته ووایي. ټکنالوژي ډېره په مخ باندې روانه ده او موږ ته پکار ده چې لومړیتوبونه په دې چټکې منډه کې د پښتو ځای چیرته دی جهاني صاحب؟ پښتو هم ورو ورو له همدغې چټکې پرمختګ یا معاصرې ټکنالوژي سره په سمه منډه کې ده او که نه وروسته پاتې ده؟ د دې پوښتنې ځواب به هم هو وي هم نه. په تېرو 100 کلونو کې زما په نظر باندې د پښتو د متن د تولید په برخه کې هم رسنیو، هم علمي مرکزونو، هم عامو خلکو کار واقعا د ستایلو ده. په افغانستان کې ډېر زیات کتابونه چاپ شو، وژباړل شوي، پاڼې جوړې شوې او په زرګونو ساعته خپرونې جوړې شوې، د ټلویزیونونو، د راډیوګانو متنونه او غږیز کتابونه، او ډېر زیات کار شوی دی. یعنې که موږ یې له پخوا سره مقایسه کولې، تر اوسه پورې هم ډېرې بنیادي ستونزې موجودې دي، لکه مثلا تر اوسه پورې د لیکلو په برخه کې ډېر توافق نه ده موجود، د ګرامر په برخه کې ځینې ستونزې موجودې دي، د پښتو پوهانو ترمنځ توافق نشته. هغه لهجوي یعنې موږ تر اوسه پورې حتی هغه لیکل مو لهجوي دي، لیکل مو ډېر نه دي سټنډرډ شوي. په علمي اساسات د ژبې له خوار د مثلا ډېرې پراخې او هراړخیزې ډکشنریانې او قاموسونه نه دي تیار شوي، خصوصا په علمي برخو کې، لکه مثلا د طبي اصطلاحاتو یا د زراعت او کرهڼې اړوند اصطلاحات، یا مثلا په نورو برخو کې. او په عین حال کې اوسني پیر سره، د اوسني ټرینډونو سره، د اوسني تغیراتو سره موږ ډېر نه یو لا عیار شوي، او زما په نظر باندې ورځ تر بلې دغه لارې اسانه کېږي. او که چېرته موږ اوس هم راویښ شو او اوس هم یو کوچنی حرکت وکړو، یو کوچنی همکاري وکړو، کېدای شي لوی